پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ سل برخی پیدا کړي او هغه حدیثونو کې یو حدیث دا دی چې کله زما مخې ته راشي نو د الله نه مو ډېر امیدونه پیدا شي او ډېر ورته خوشحاله شي. الله سل رحمتونه پیدا کړي انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. یو رحمت الله د مخلوقاتو په منځ کې راکوز کو انسانان، پیریان، ساروی، زناور، هر څه. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. نو د انسانانو په دې منځ کې او د ساروو زناورو په دې منځ کې چې څومره شفقت دی، دا یو برخه رحمت دی. مور په بچي څومره مینه ده او پلار په بچي څومره مینه ده او بچي په مور او پلار، دا ټول ګوره هغه یو رحمت دی. نور څه شو؟ وأخر الله 99 رحمة. یو کم سل برخی رحمت الله پریښودو د ځان سره. یا رسول الله ویولي یو رحمت الله را کوز کو، یو کم سل رحمتونه ولی پریښودو د ځان سره. ويرحم بها عباده يوم القيامة. د قیامت پر ورځ به دا به د بندګانو استعمالي په هغوی به رحم کوي. یو کم سل برخی رحمت دا الله قیامت ته پریښودی دی او دا یو برخه رحمت دی، دا کم چې زموږ په دې منځ کې دا هغه یو برخه ده. نو یو کم سل برخې دومره مهربانه باچا دی. دا هر څه چې تاسو وینئ که نه، دا څه چې تاسو وینئ دا ټول د الله رحم دی. او که د الله دا رحم ګټل غواړئ چې الله په تاسو باندې خاص رحم وکړي، نو زه به درته په اختصار یو څو طریقې وښیم، یو څو لارې به درته وښیم. مختصر یو څو لارې بس. د الله اطاعت کوو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت، الله به د باندې رحم وکړي. د الله او د الله د پیغمبر منه. وأطيعوا الله والرسول. الله وی ومنئ د الله او د الله د پیغمبر. څه به وشي؟ لعلکم ترحمون. څه به وشي؟ الله به د باندې خاص رحم وکړي. په ځان کې تقوا پیدا کول دویمه لار دا شو. په ځان کې تقوا پیدا کړي، الله به د باندې خاص رحم وکړي. واتقوا الله لعلكم ترحمون. په ځان کې تقوا پیدا کړي، الله به د باندې رحم وکړي. احسان کول، ښه عمل کول او د دې بندګانو سره ښه کول، په دې باندې الله رحم کوي. دلیل به څه دی؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. د الله رحمت ته نږدې دی. چا ته نږدې دی؟ احسان کوونکو ته. څو طریقې شو؟ درې. څلورمه استغفار ډېر کوئ. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تاسو که بخاني د الله نه غواړئ که نه ډېرې او استغفار کوئ ډېر، الله به د باندې رحم وکړي. پنځمه طریقه قرآن ته غوږ ایښوده. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. کله چې قرآن ویل کېږي الله غوږ ورته کېږدئ، غلي شئ، وبشي څه؟ لعلكم ترحمون. الله به د باندې رحم وکړي. قرآن ته صرف غوږ ایښوده د رحمت د ګټلو ذریعه نه ده، بلې قرآن باندې عمل کول الله به د باندې رحم وکړي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الله وی دا برکتی کتاب ما نازل کړی دی. فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. دې قرآن تابعداري وکړئ او د الله نه ویریږئ، الله به د باندې څه وکړي؟ رحم به وکړي.
څو شو؟ 5. شپږم سبب چې په هغې سره تاسو د الله رحمت ګټلی شي، ډېرې دعاګانې غوښته. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وم سبب د مور پلار د پاره دعاګانې غواړه، الله په تا رحم کوي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او یا الله زما په مور پلار باندې دې سره رحم وکړه لکه څنګه چې زه هغوی وړوکی لوی کړی یم، الله به په تا باندې رحم کوي. 8مه ذریعه په مخلوق باندې رحم کوه، الله به په تا باندې رحم کوي. ډېر حدیثونه موږ په دې کې بار بار بیان کړي، بار بار. الراحمون يرحمهم الله. څوک چې په مخلوق باندې رحم کوي، الله په هغه باندې رحم کوي. يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. پس مکه والا باندې تاسو رحم کوئ، اسمان والا به په تاسو وکړي. یو حدیث کې راځي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ و، دی وی ارحموا ترحموا. رحم کوئ په تاسو به کېږي، واغفروا یغفر لکم. او د خلکو خطاګانې معاف کوئ، الله به ستاسو هغه معاف کړي. یو حدیث ما تاسو ته بیان کړی یم. یو صحابي راغی، په انسانانو باندې رحم کول خو ډېره غټه خبره. یو صحابي راغی، وی یا رسول الله، زه چې کله څاروی لالومه او ګډه لالومه نو زړه مې په ډېر سوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی والشاة ان رحمتها رحمك الله. زه چې ته په ګډه باندې دومره مهرباني کوي، الله به ته وکړي. ور په څاروو باندې چې شفقت کوي، الله به په تا باندې شفقت کوي. د دې انسانانو سره او د دې مخلوقاتو سره دا معاملې اسانې کوي، الله به تاسو سره خپله معامله اسانه کوي. سختي مه کوئ. د چا په چا باندې قرض یې راوینیسي د مرۍ نه، معمولي وله څوک ګاډی وجنګي، ګاډی وله راواچوي، بس دی نه 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 حکومت به راځي او دا به دا کې لکه بس دی خبره ختمه که. ته هم ډېرې غلطیانې کړي دي، ډېر څه ځینې شوي دي، الله به رسول ګورې دي سختي به وکړي، بیا به ځان خلاص نه کړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دعا غوښتلې د هغه چا لپاره، وایي رحم الله عبدا. الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې خرڅ کوي، څه شی اخلي، څه معاملات اخلي، څه معامله کوي، نو ډېره په اسانتیا یې کوي، سختي پکې نه جوړوي. تاسو د الله د بندګانو سره اسانتیا پیدا کوي، الله به تاسو سره پیدا کوي. څو شوي؟ 8. 9مه ذریعه د الله د رحمت ته ګټلو، د ښه کار امر کول او د بد کار نه منع کول. الله په سورة التوبه کې دا خلک ذکر کړي دي چې مؤمنانو کې دا صفت دی په سړو کې او په ښځو کې. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. په آخره کې الله وایي اولئک سیرحمهم الله. په دې خلکو باندې به الله څه کوي؟ الله به پرې رحم کوي. 8 شو. 9 لسم صفت د الله ذکر ډېر کول. و حدیث کې دا راغلی، بسید سنن ترمذی کې دا حدیث دی چې څوک د الله ذکر ډېر کوي، الله پرې رحم کوي. 11 رشتې پالل. ته چې رشتې ساتې، الله به په تا باندې رحم کوي. 11 پورې دي که نه دي؟ په دې کې چې په یو باندې عمل وکړي موټه خبره، او ما ته 11 لارې وښوي د الله د رحمت ګټلو